السلام علیکم ملګرو، زه ابرار او تاسو ګورئ زما پیج او یوټیوب چینل. ملګرو، د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان وسوک وي. د پاکستان کرکټ ټیم د نوې کپتان په باره کې نوې خبر راغلی دی. بابر اعظم او شان مسعود چې کوم د کپتانۍ نه ماتېدو والا دي، د کپتانۍ نه ختمېدو والا دي. د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان وسوک وي. د کپتانۍ لپاره تقریبا چې 2 نمونه فائنل شوي دي او دا پښتانه لوبغاړي دي. دا کم کپتانان بر پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتانان وي. دا لوبغاړو سنمونه دي او کله به کپتانان کیږي او بابر اعظم او شان مسعود به د کپتانی نورا کوي او کنه کوي او په سوجا بابر اعظم او شان مسعود د کپتانی نه ختميږي. پورا معلومات پورا ډیټیل په دې ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راست تر اخر پورې وګورئ. ملګرو، څنګه تاسو پته چې بابر اعظم د پاکستان کرکټ ټیم ډیره کپتانی وکړه، 3 کال د پاکستان کرکټ ټیم کپتانی وکړه، خو بابر اعظم د پاکستان د فر T20 ورلد کپ یا ورلد کپ داسې غټ ایونت ونه غاټو، یعنی په خپل کپتانی کې د خاص کارکردګي پاکستان کرکټ ټیم د فار ونه کړه. د نه علاوه څنګه تاسو پته شاهین افریدي هم د یو څو میچونو لپاره کپتان شوی چې بیرته کپتانی نه ختم کړی شو. بابر اعظم د کپتانی نه ختم کړی شو چې بیرته اوس کپتان شوی دی او چې کوم دی اوس د ټیسټ لوبو چې کوم دی کپتان شان مسعود دی. نو شان مسعود هم ناکام دی، مسلسل چې کوم دی هغه ټیسټ سیریزونه وبیلل. نو شان مسعود هم تقریبا چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ زیات تر کسان تنقید کوي چې شان مسعود هم ناکام کپتان دی او زیات تر پاکستان کرکټ ټیم چې څومره هم مینوال دي نو هغه وایي چې بابر اعظم دی هم د کپتانی نه ختم کړي شي. زیات کسان غواړي چې بابر اعظم د کپتان وي او زیات کسان وایي چې بابر اعظم د کپتانی نه ختم کړي شي. خو پاکستان کرکټ بورډ PCB د زراعي نه پټ دغه خبر راغلی چې بابر اعظم یو ځل بیا د کپتانی نه ختمېدو والا دی. کېدای چې بابر اعظم فریسو ورځو کې د کپتانی نه ختم کړي شي او شان مسعود چې کوم دی هم د ټیسټ لوبو د کپتانی نه ختم کړي شي. پاکستان کرکټ ټیم د فار د نوي کپتانانو او نمونه تجویز شوی دي. وسیم اکرم وقار یونس هم په دې باندې خبرې کړي او شعیب اختر داسې شاهد افریدي په دې باندې ټول سینیئر کرکټرانو خبره کړل په TV شوز کې چې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بدلول غواړي او د سیټ اپ بیرته برابرول غواړي. په دې باندې صلاح او مشوره شوې ده او پاکستان کرکټ بورډ کې دیش چې دا فیصله وکړي چې پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان به یا فخر زمان وي یا محمد رضوان وي. خو د فخر زمان زیات چانسز نشته، د محمد رضوان زیات چانسز دي چې محمد رضوان به اول د 3 وانو فارمیټسو کپتان جوړیږي، د ټیسټ 1 ډے T20 او کچارته د 3 وانو فارمیټسو کپتان جوړ نشو نو محمد رضوان به لازم د 1 ډے ټیم نوې کپتان وي. د نه علاوه فخر زمان ته هم پورا چانس دی چې فخر زمان تر پاکستان کرکټ ټیم T20 کپتانی ورکړي شي. د نه علاوه پورا چانس دی، پورا امکان دی چې شان مسعود هم د ټیسټ د کپتانی نه ختم کړي شي، ځکه چې شان مسعود هم یو کامیاب کپتان نه دی او زیات تر کرکټران په باس کوي. زیات تر د پاکستان کرکټ ټیم په خواني لوبغاړي وایي چې شان مسعود لري ټیم ورکړي شي. خو د زراعي نه دا خبر راغلی دی چې بابر اعظم یو ځل بیا د کپتانی نه ختمېدو والا دی. ممکن چې بابر اعظم د کپتانی نه ختم کړي شي، د 1 ډے T20 د کپتانی نه ختم کړي شو. د پاکستان کرکټ ټیم د 1 ډے کپتان محمد رضوان وټاکل شو، د T20 کپتان فخر زمان وټاکل شي. البته د فخر زمان چانس کم دی، خو که بیا کپتانی ورکړي کیږي نو محمد رضوان ته بیا د 3 وانو فارمیټسو کپتانی ورکړي کیږي او یا به تر 1 ډے او د T20 کپتانی ورکړي کیږي. په دې 3 وانو فارمیټسو کې به لازم محمد رضوان ته د کپتانی ملاويږي. نو تاسو په خیال له پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان څوک پکار دی یا بابر اعظم پر خپل ځای باندې صحیح دی؟ نو تاسو په دې په اړه کې سره نظر لرئ. د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان څوک پکار دی، محمد رضوان یا فخر زمان او د ټیسټ لپاره کم کپتان پکار دی؟ د دې په اړه کې راته تاسو هم کمنټ وکړئ. خو تاسو ته ډیر زر نیوز دا خبر میلاو شي چې د پاکستان کرکټ ټیم د ټیسټ او د 1 ډے T20 کپتان یو ځل بیا چینج شو.